په کندهار ولایت کې د درملو یوه ستره فابریکه یې افتتاح شوه. دغه فابریکه چې د نړۍ په 84 هېوادونو کې رسمي ثبت شوې او راجستر شوې ده، نن ورځ په کندهار کې رسماً پرانیستل شوه. په دغه فابریکه کې 71 پانګوال شریک دي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه پکې شوې ده او چارې یې په 6 کلونو کې بشپړې شوې دي. د معلوماتو له مخې سنوفارما د اسیا په کچه د درمل جوړولو دویمه لویه فابریکه ده چې اوس مهال د 25 ډوله درملو جوړولو ظرفیت لري او په راتلونکو هرو ساعتونو کې به 5 میلیونه او 800,000 ګولیو، 2 میلیونه کپسول او 80,000 بوتل شربت جوړولو قابلیت ولري. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي سنوفارما متحده ده چې 50 میلیونه ډالر نور هم په 5 پاسونو کې مصرف کړي ترڅو دا فابریکه نور هم غني شي. د سنوفارما دوا به په ټول هیواد کې په یو قیمت خرڅیږي چې دغه قیمت به پرې لیکل شوی وي. همدا ډول د سنوفارما فابریکې د دوا کیفیت او معیار به له 98% څخه نیولې تر 102% پورې وي. همدا ډول سنوفارما به د نړۍ په 84 هیوادونو کې رسماً ثبت او راجستر شوې ده.